He may come here. He may come here. هغه شاید دلته راشي. He may come here. I am surprised you. I am surprised you. زه تاته حیران یم. I am surprised you. Was it good? Was it good? آیا هغه په زړه پورې وه؟ What? You said nice. You said nice. تا ښه وویل. You said nice. What is his job? What is his job? د هغه څه وظیفه ده؟ What is his job? ګران دوستانو ما دغه جمله یوازې د ده لپاره کارولې ده او تاسو کولی شئ چې په دې باندې نوره جملې هم جوړ کړئ او د نورو کسانو لپاره هم وکاروئ. لکه یوازې په دې منځ کې د هیڅ ضمیر ورته بدلوئ. لکه What is her job? د دې وظیفه څه شی ده؟ یعنې د مؤنث. What is their job? د دوی وظیفه څه ده؟ What is their job? د دوی وظیفه څه ده؟ What is our job? د زموږ وظیفه څه ده؟ یعنې موږ باید څه وکړو؟ What is our job? ډېرې ښایسته ښایسته جملې ورباندې جوړیږي. He was slept. He was slept. هغه وده و. He was asleep. Don't complain him. Don't complain him. هغې ته شکایت مه کوه. Don't complain him. Do you know us? Do you know us? آیا موږ پیژنې؟ Do you know us? He don't speak with me. He don't speak with me. هغه زما سره خبرې نه کوي. او که یو چاته وایي چې ته زما سره خبرې مه کوه. Don't speak with me. Don't speak with me. زما سره خبرې مه کوه. I will bring it to you. I will bring it to you. زه به هغه تا ته راوړم. I will bring it to you. ګران دوستان دغه وې د نن ورځې جملې چې تاسو ته مې راغونډې کړې وي او په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړې. د نورو دا ډول ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ در سره او ویډیو در سره لایک او هم یې د نورو دوستانو سره شیر کړئ. او ستاسو څخه هم ډېره مننه چې زموږ درسونه ویډیوګانې ګورئ او لایک کوئ او یو څه ورڅخه زده کوئ. بیا چې ستاسو لپاره په یوه بله نوې ویډیو کې حاضرېږم، نوې ویډیو درته راوړم. تر هغې مو په لوی الله سپارم او الله مو مل شه.